مشکات په دویم جلد کې حدیث موجود دی عبدالرحمن ابن عوف سے براوی دی په دویم سنه کې غزوه د بدر جوړیږي زر کافران راځي د بدر میدان ته 314 صحابه کرام د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د بدر میدان ته وځي عبدالرحمن ابن عوف سے وایي ما چې د صحابه کرامو قلت ما چې د کافرانو کثرت مشاهده کو زړه ته مې راغی چې کاش کې نن د یو دوه مضبوط پهلوانانو په منځ کې ودرېږم چې د هغې سهاره واخلم کافران ډیر دي صحابه کرام لږ دي خو باری تعالی ته دا منظوره وه ښي طرف ته مې کتل یو وړوکی کمسن بچی ماشوم معاذ په نوم باندې زما ښي طرف ته ولاړ دی چې ګس طرف ته ګورم ګس طرف ته زما یو وړوکی ماشوم بچی معوذ ابن افرا چې دا دواړه د افرا زامن دي هغه مې د ګس طرف ته ولاړ دی د ښي طرف دا ماشوم راته په دې ښیو ګلاس دی ما ته وایي یا عمې هی کاکا اتعرف ابا جهل ابو جهل لعین پیژنې ما ورته ویل څه کار دی دی ورسره سیکې ما ته وایي بلغني انه یسب رسول الله ما ته چا ویلي چې دا فرعون د دې امت ابو جهل خبیث رسول الله مبارک ته کنزل کوي یو نظر راته وښایه زه پې حمله کوم والله لا یفارق سوادي سوادا حتی یموت الاعجل منا قسم دې وردانګم پې حمله پې کوم یا پې ځان شهید کوم یا جهنم ته رسوم یو نظر راته وښایه وی د دې وړوکي ماشوم بچي غیرت او محبت ته حیران شوم د یا خبره ختمه کړې نه ده ګس طرف ته چې کوم ماشوم ولاړ دی په دې ګس وګره ته لاس ږدي ما ته وایي چې یا عمې ابو جهل پیژنې هی کاکا ابو جهل راته وښایه دا کومه خبره چې د ده رور راته کړې وه هغه دم راته وکړه اچانک ابو جهل راښکاره شو ما ورته ویل دغه ستاسې هغه مطلوب دی او صاحب دی وی دې دواړو ماشومانو پې ورمنډه کا د توري ګزار پې کوي د اصل لاندې را ګزاروي اکرمه ابن ابي جهل چې دغه وخت ایمان یا نه دی روړی په دې یو ماشوم باندې رامنډه کوي د شانه پې د توري ګزار کوي لاس دې په دې مټ کې کټ کوي دواړه ماشومان رحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي امام الانبیا باندې زیری کوي په خپل خوږ نه دي په درد نه دي په تکلیف نه دي رسول الله مبارک ته کیني ابو جهل مونږ مردار کو ایو ورته وی قربان دی اسې وی ما وجلې هغه بل هغه ټیله کوي وی قربان دی اسې وی ما وجلې غیور او مشفق او مهربان پیغمبر حضور صلی الله علیه وسلم ورته وی چې په کومه تورم ابو جهل وهلې هغه توره خو هم د وینې نه صفا کړې نه ده هغې ورته وایي نه وی تورې وښایئ ماشومان چې تورې ښیي د دواړو تورې د ابوجهل خبیث په وینو کې ککړې وې رسول الله مبارک دواړو ته شاباشۍ ورکوي وی دواړو وجلې د چا چې د چا سره محبت دي د هغه ګستاخ د هغه بېادبه د هغه په حق کې زبان دراز داغه زندگی به دته آرام او راحت نه ورکوي ما عرض دا کولو دا د محبت علامه ده د نبی کریم علیه السلام محبت کی د ځان نه به هم تیریږي لکه زمانه وړاندې مولانا صاحب مبارک د خبیب رضی الله عنه واقعې ته اجمالي اشاره کوي چې هغه د مشرکان ورته وایي چې اوس هم ستا د خلاصي او موقع زموږ سره شته صرف دومره ووایه چې کاش کې زه کور کې بچو سره ناست وې زما په دې مقتل مشهد مصرع کې محمد مصطفی ولاړ وې نن چې دا څه ما سره وشو دا د هغه د وجې وشو صرف دومره ووایه موږ دې اوس هم پرېږدو او ورته وایې کمقلو څومره عظیمه ګستاخي را باندې کوئ زما سر د رسول الله مبارک په مینه کې قربانۍ ته تیار دی زه دومره وینا ته تیار نیم چې زه د کور کې بچو سره خوشحاله خوشحالۍ کې کینم او د محمد مصطفی په خپه کې د ازغۍ قدرې لاړ شي